وې زر زر مونځ وکړه چې بې زما او ستا چېرته کار دی هلته ځو او ته زر زر مونځ کوه زه بار درته ولاړ یم ته زر زر مونځ وکړه زه په چوک کې ولاړ یم نه نه زر زر مونځ نه په آرام مونځ وکړه او ته که مونځونو ته وګورې والله 40 کاله په اسلام کې تیر شل 40 کاله ګیرې په اسلام کې سپینه شوه خو هغې ته اوسه پورې د ولاړې طریقه یاده نه ده چې زه به مونځ ته څنګه ودرېږم څوک پکې بشونو ته ګوري څوک پکې چتونو ته ګوري څوک پکې ځان له حسابونه کوي څوک په یوه طریقه ولاړ دی څوک چې رکوع له ورشي دومره پې ناوخته ده چې د رکوع نه نه راوچتېږي ډایرکټ سجدې له روان دی او که څوک سجدې له ورغې په هغې دومره ناوخته ده چې هغه د سجدې نه نه راوچتېږي او ملته په سجده کې بله سجده هم ورسره وکړي دومره په موږ او تاسو باندې ناوخته ده او خو پرېږده چې خلکو پسې خنداګانې وکړي چا پکې ګړاګانې وکړې تا به کتلي چا پکې سګرټې وڅکلې ما داسې هم کتلي سپین ږیري مشران چې د هغې 80 کاله په اسلام کې تیر دي هغې 80 کاله قرآن واورېدو هغې د مولا چغې واورېدلې هغې د مولیانو تقریرونه واورېدل خو چې کله مونځ ته راغی مونځ ته ولاړ دی په مونځ کې یو رکن هم صحیح نه دی یو رکن یو څیز هم پکې سم نه دی بس 15 سیکنډو کې او په 20 سیکنډو کې الله اکبر او منډه السلام علیکم السلام علیکم وروره ته د چا پورې خندا کې ته مونځ پورې خاندې الله پورې خاندې جماعت پورې خاندې اسلام پورې خاندې ولې خنداګانې کوئ لږ په آرام باندې لږ په اطمینان باندې لږ په خشوع سره لږ په عاجزۍ سره لږ دا فکر چې الله زه خو ستا مخې ته هغه ګناهګار ولاړم چې ما سم کار نه دی کړی الله زه خو هغه ګناهګار یم چې زه سر نه واله تر خپو پورې په ګناه کې ډوب یم ربه زه خو دومره ګناهګار یم چې ما مخ په ځمکه باندې یو ګناه هم پرې نه غوسه الله ستا بنده نه ستا دربار ته راغلی الله ستا بنده نن ستا در ته راغلی الله ستا بنده نن تا ته راغلی تا ته ولاړ دی الله د یو مونځ پاتې دی الله د یو سهاره پاتې ده الله د یو ځای پاتې دی ربه خیر دلته خو ګناه معاف کا نه په سجده خبر شوې نه په رکوع خبر شوې نه په قیام خبر شوې نه په قرات خبر شوې لکه ته ما ته وایې دا څنګه مونځ دی چې ما او تا یې کوو ته په خپله باندې قاضي ته په خپله فیصله کوونکی ته چې کله مونځ وکړې او د جومات نه بار وځه د خپل ګریوان کې سر کته کا او بیا فیصله وکړه چې زما دا مونځ د الله په دربار کې قبول دی د هغه مونځ دی چې څنګه زما اسلام مطالبه کوله د هغه مونځ دی چې څنګه زما قرآن مطالبه کوله د هغه مونځ دی چې څنګه زما د شریعت د رسول الله مطالبه کوله آیا ما هغسې مونځ وکړو که زړه دې پې خوشحاله دی الحمدلله ووایه او که زړه دې پې خفه دی نو پوه شه چې د مونځ پورې خندا مې کړې ملنډې مې کړې خدا را مسلمانانو مونځ دی عبادت دی دا په صحیح طریقه په مینه محبت په ښایسته طریقې سره اودس په ښې طریقې سره کور نه راتلل په ښې طریقې سره دا بوج مه ګڼئ دا بوج مه ګڼئ دا بوج نه دی دا د الله عبادت دی دا بوج نه دی په ما باندې دا زما رب ته سجده لګول دي دا زما رب ته رکوع کول دي دا زما رب ته قیام کول دي دا زما دپاره فخر دی دا زما دپاره افتخار دی مونځ بوج مه ګڼه مونځ په مینه په شوق او په خشوع په عاجزۍ سره کوه د مفتي خان آغا هاشمي صاحب د هر قسمه بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه در سره لایک او سبسکرایب کړئ